سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 5مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 28مې سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزه کې د اسرایلي نیواکګرو تازه بریدونه 4 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د غزې روغتیایي سرچینو په وینا د نن سهار له پیل راهیسې د اسرایلي پوځ پر لپسې هوایي بریدونو لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. ټرمپ وایي په واشنګټن کې به د هر قتل قضیه د اعدام سزا ولري او په هندي کشمیر کې د سختو بارانونو له امله د زیارت پر لار نږدې د یوې سترې ځمکښویدنې له کبله لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس هم پوره خبرونه. پر غزې د اسرایلي نیواکګرو تازه بریدونه 4 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د غزې د روغتیایي سرچینو په وینا د نن سهار له پیل راهیسې د اسرایلي پوځ پر لپسې هوایي بریدونو لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. سرچینې زیاتوي چې د وژل شویو په ډله کې 14 هغه کسان هم شامل دي چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره په ډیر سخت وضعیت کې راټول شوي وو. بل لور ته د اسرایلي جنگي الوتکو بمباري د خان یونس ښار تر څیرمه د المواسی سیمې په هغه خیمو هم شوي چې د زرګونو جبري بې ځایه شوي فلسطینیانو لپاره د خوندي زون تر نامه لاندې ځای پر ځای شوي دي. په دې بریدونو کې ګڼ کسان ټپیان شوي او روغتیایي چارواکي د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکوي. دغه تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د نړیوالو سازمانونو په وینا په غزه کې روانو بریدونو د ناورین کچه نوره هم پراخه کړې او ملګري ملتونه د ژر تر ژره اوربند غوښتنه کوي. اسرایلي ځواکونو د غزې ښار پر نیولو فشار زیات کړی، لسګونه فلسطینیان پکې وژل شوي. د اسرایلي پوځ د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د غزې ښار پر ګڼو سیمو د شدیدې جګړې راپورونه ورکړل شوي چې په یادو بریدونو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ د تېښتې په حال کې دي. د الجزیرې د راپور له مخې اسرایلي ټانکونو او جنګي الوتکو د ښار پر بېلابېلو برخو بریدونه کړي چې بلاکونه په بشپړ ډول نړېدلي دي. یوازې د سهشنبې په ورځ لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژل شوي چې په هغوی کې 15 تنه یو بازار کې په نښه شوي دي. رویټرز وایي د شپې له سختو بریدونو وروسته د غزې ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه د شجاعیه، صبره او جبالیه سیمو خلک له خپلو کورونو وتلي دي چې په دغو بریدونو کې د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 40 نور کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکو د غزې پر روغتونونو د اسرایلي بریدونو په اړه د بیړني تحقیق غوښتنه کړې ده. پر ناصر روغتون د 2 پرلپسې بریدونو په پایله کې د 15 خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکو د غزې پر روغتونونو د اسرایلي بریدونو په اړه د بیړني تحقیق غوښتنه کړې ده. فلسطیني چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې په اسرایلي بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر له 2 زره اوښتی او روغتونونه له خپل ظرفیت څخه زیات د ټپیانو د درملنې تر فشار لاندې دي. ټرمپ وایي په واشنګټن کې به د هر قتل قضیه د اعدام سزا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د پلازمینې واشنګټن ډي سي په ټولو د قتل قضیو کې به حکومت د اعدام سزا غوښتنه کوي. نوموړي دا څرګندونې د کارګرې ورځې په مناسبت د کابینې په غونډه کې وکړې. هغه وویل هر څوک چې په پلازمینه کې یو څوک ووژني اعدام به یې سزا وي. دا به د جرمونو د مخنیوي قوي لاره وي. ټرمپ ومنله چې دا پریکړه به لانجمنه وي، خو ټینګار یې وکړ چې د جرمونو د کمولو لپاره جدي اړتیا ده. واشنګټن ډي سي د امریکا فدرالي سیمه ده او ټولې جنایي قضیې هلته د عدلیې وزارت تر چتر لاندې د فدرالي څارنوالۍ لخوا څیړل کیږي. د پخواني ولسمشر جو بایډن په دوره کې د اعدام سزا پر فدرالي کچه ځنډول شوې وه، خو ټرمپ د خپلې دویمې دورې له پیله بیرته فعاله کړه. سره له دې چې د واشنګټن پولیسو د 2024 کال د تاوتریخوالي جرمونه تر 10 کلونو ټیټ بللي، خو ټرمپ ټینګار کړی چې ښار د ناامنۍ له لوی بحران سره مخ دی او د زرګونه عسکرو په ګمارلو یې د جرمونو د کنټرول ادعا وکړه. ټرمپ د خپل حکومت تګلاره د قانون او نظم په شعار پورې تړي، خو منتقدین یې د اعدام د قضیو په زیاتېدو او د بشري حقونو په سرغړونو اندېښنه لري. پر دمشق د اسرایلي پوځ بریدونه 6 سوري سرتیري وژل شوي. د سوریې دولتي تلویزیون الاخباریه راپور ورکړی چې د اسرایلي بي پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د دمشق سویل ته د پوځ 6 افسران وژل شوي دي. د راپور له مخې بریدونه د دمشق ښارګوټي القصوه تر څیرمه د سوریایي پوځ پر پوستو ترسره شوی. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې دمشق د اسرایلي ځواکونو د نوي پوځي یرغل غندنه کړې وه. له 13 ډسمبر وروسته کله چې د بشار الاسد رژیم نسکور شو، اسرایل د
د سوریې پر پوځي تاسیساتو سلګونه هوایي او ډرون بریدونه ترسره کړي دي. په دې لړ کې اسرائیلي پوځ د جولان د نیول شوي سیمې د بې وسلې شوي حایل کرښې یوه برخه هم لاندې کړه چې د 1940 میلادي کال د اوربند تړون ښکاره سرغړونه بلل کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې تور ولګاوه چې اسرائیل د هرمون غر شاوخوا سیمو ته شپېته سرتیري استولي دي څو د سوریې دننه ستراتیژیکو ځایونو باندې کنټرول ترلاسه کړي. وزارت اسرائیل همداراز په بې وسلې شویو سیمو کې د استخباراتي او نظامي مرکزونو د جوړولو په هڅو تورن کړی دی. بلخوا د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د روانې میاشتې په لومړیو کې د ستر اسرائیل په نوم لید وړاندې کړ چې پکې د لویدیځې غاړې غزې، لبنان، سوریې، مصر او اردن ځینې برخې شاملې دي. د عرب او اسلامي هیوادونو یو ائتلاف او د عربو ټولنه دغه دریځ د نړیوالو قوانینو ښکاره او خطرناک سرغړونه وبلله. په هندي کشمیر کې د سختو بارانونو له امله د یوې سترې ځمکښویدنې له کبله لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا پیښه د کټره په ریاسي ولسوالۍ کې د واشنیدو مقدس زیارت پر لار د ادکوري سیمې ترڅنګ رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا د بارانونو له کبله غرونه ښویدلي، لارې تړل شوي او ګڼ خلک ورلاندې پاتې راغلي دي. ځینې راپورونه د وژل شویو کسانو شمېر 32 تر 40 پورې ښیي او نږدې 60 تنه ټپیان شوي دي. د ژغورنې ټیمونه او امنیتي ځواکونه د ځایي خلکو په مرسته د ملبې ایستلو او د ژوندي پاتې کسانو د ژغورلو هڅې کوي. ځایي چارواکي وایي چې تر اوسه له 3500 ډیر کسان له سیمې ایستل شوي دي. د هند لومړي وزیر ناریندرا مودي د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې د کشمیر، همالیا او ګاونډیو سیمو لپاره د لا نویو بارانونو او طوفانونو او ښویدنو خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي د ژغورنې عملیات لا روان دي او ښایي د مړو شمېر نور هم زیات شي. بهراني خبرونه همدومره او د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبا خپرونې د الله په امان.